زما د پټکی قدر کې، زما د جامې قدر کې، زما لاسونه ښکلې، زما خپې ښکلې، ولې زه ستا پلار یم څه، زه ستا نیکه یم څه، خو چې د حضور د خاطرې ښکلې، ما نه پکار چې د حضور د قربانۍ وخت راشي، نو پکار چې بیا لیډر چې مولا د مقتدیانو نه مخکې وي، مولا جی او پیرو आवाज رانه گئے هاي 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 اڑا میں اچھاو دو اڑا میں اچھاو دو اڑا میں اچھاو دو قلونا چی دننا سل کارو نوڑانے والے خلے لکہ دا اسانے دور نا دا دین چی سل کارو نا چی دا سل کارو تی سلطانا دا دین چوڑان دے گامونا واخلے او آغا گلونا چی خلق سلامی لروان دی لکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، لکہ خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بہاؤدین شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، پا خبر ابانے پونشوے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، دغا خلقو او بیاد دی تر زمانے پوری نزدی خلقو دا ٹول خیستا گولونو نن خو پا شوف بانے خلقو دا خلقو بیرے غر کے کھے پا دغی دروغو دمونو پا منترونو دا خلقو بیرے غر کے کی خلقو بیزان جیدادونو واغستا گاڑی واغستا لارے موٹھے واغستی خو اللہ دے دمون پا حقیقت باندستر گرانا کے امین پہ ہوا ہے حقیقت کم دے زمان پا خبرو کو رکھا پانشے زبلار پنی کسو نیم خوچے دا حضور مبارک پا ذات چا سوداو کھا وہ ایدہ دا سڑیز ویرے کدا دا خرز ویرے آواز آنا گئے چیو سڑے پا پیغمبر غیرت نکئی وہ آیا دا دا اصیلی مورز ویرے کدا دا کمسل مورز ویرے خو بیامی ایمان نوال کوئی تاسو ایمان بیلے ایمان دا پانا را تاسو کی دا ایمان خواہنے خو جواب بیارا کرے وے کنا چیو سڑی بانے دا پیغمبر دا غیرت و خراش چیو یو چیز پا کے نیم وہ ایدہ دا سڑیز ویرے زید سر دا سڑیز ویرے گانم جون خود حضور جون دا عقائد و جہان زندگی دا جون تیرول دی کنا منزون خو خزم کئی وی کئی آواز رکھوئے حجونا چی چاہ جواب نہ کہ گونگے با پاسی کا غیری پروز قیامت چی چاہ جواب رانو کو گونگے با پاسی منزون خزم کئی کنا کئی حجونا روجے زکاتونا نفلونا تاجدو تسبیحا اوابی اشراق خطر کئی کنا کئی تا سڑے پسشوی سڑے مردال تدان کی سڑے آواز آنا گئے عقائد و جہان چے دا تحجد اٹھے مو حضور مبارک نا سقران دینے جیتی لی چے دا ذکر اسکار ٹھے مو دا غار حرا دا توری تیری دا حضور پا ذکر رنا شیوی دی دا سرور کونین پا سجدو رنا شیوی دی غار سور دا مارانو ڈانا مانو دیو نن خلق دا غار سور دا خارو سلامی لزی خلق دا غار سور دا کارو سلامی لزی چی دا عبادت مقام راغلے دے دا حضور نخیستا عبادت چھانا دے کرے کہ دا ذکر اخکارو اخ راغلے دے آواز آنا گئے کہ دا تقریر وقت راغلے دے دا حضور نخیستا تقریر چھانا دے کرے کچھ کل وقت دا میدان جہاد راغلے دے بیاد میدان احد کی دا حضور نلو یا تورا چھانا دا چلو لے دا خونا چی دا لگ مانم چی دا کمی کی خیمہ دار روٹائی دی خیال باگانی دا مانم دا نمانم دی خود جن تیری کی ہاں تورانی پی جنی تورانی پی مارغانی کو تورانی چی تورانی سار ٹول نڈومبے واقع کمی ہو پاسی تورانے پاسی کنا نہیں پیجا نہیں یا او پیجا نہیں یا نہیں پیجا آیا پیجا نہیں خلق کیوں نہیں خلق وطا قدر کر پر ادھر گوری کے پس پک نظر ہوتا گوری سے چلے کڑے دے تاریخ یو خبر نکلی دا چھے نمرود کرے ابراہیم علیہ السلام اور تو گردو دا تورانے پخلق کے دو وہ ساس کے راکھس سے ہو اور رب تے درخواستو کہ چھے مولا پا دیت پوئی چھے دا ماں پا ساس کی دا غرغنڈے نمری خو زمارا نخو پروی چی زما پڑھ کے درد ابراہیم علیہ السلام دے پا منزلو
روجو زکاتونو کې دي چې ښځه د نه وړاندې لاړ شي ته به شاته پاتې ولې مرد الله جهاد له پیدا کړی دی دی چې ژوند تېروي دی به یار ته تېروي چې پوښي چې زما په او دا ناست کسان چې ټول دا خبره واورئ چې ستا منځونه ستا روجي ستا حج او ستا زکات دا به هله ځای نیسي چې د حضور په قربانۍ د میدان قربانۍ وخت راغی او ته میدان ته راووتې چې مولا زه دغه د کور ووتم مخکې زه قربانېږم که نه قربانېږم او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی که چېرته د حضور مبارک د ګستاخ خبره راغه زمونږ د رب سره دا وعده ده چې مونږ به په خپل محبوب باندې ځان قربانو که خیر یې داسې خو نه ده که نه یار ګوره دا خو خامخا ژوند دی مسلمان یې لکه ته سهار ماښام دا کلمه وې چې لا اله الا الله محمد رسول الله زما د پټکي قدر کې زما د جامې قدر کې زما لاسونه ښکلې زما خپې ښکلې ولې زه ستا پلار یم څه زه ستا نیکه یم څه خو چې د حضور د خاطرې ښکلې ما نه پکار چې د حضور د قربانۍ وخت راشي نو پکار چې بیا لیډر چې مولا د مقتدیانو نه مخکې وي مولا جي او پیرو اواز رانغی هاي 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 اړه مې وچاوده اړه مې وچاوده اړه مې وچاوده اړه مې وچاوده په ایمان وای چې د لږ د ایمان وی لږ د ذریعه بر او د حضور مبارک دا ګستاخان سپکه خوله خوځوي او ستا په معاشره کې خاموشي په خو درو ایمان به نه خرابوي مرګ دې ښه دی که ښه نه دی مرګ دې ښه دی د داسې ژوند نه مرګ ښه دی ګورئ الله جل جلاله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې موږ په سرور کونین تایدار حرم دې او الله مو دې رستو قربان کړي او الله دې موږ په لاس باندې د حضور د ګستاخانو سرونه قلم کړي ووایه امین پې ووایه الله جل جلاله دې زموږ دې کلي ته دې ملک ته دې وطن دې علاقې ته دې خدای د رحم او د کرم په نظر وګوري زړه کې مې ډېرې خبرې وي خو رانه پاتې شوې بلې جمعې له به انشاءالله عند الله عنده علم الساعه په دې به زه تاسو ته د سرور کونین تایدار حرم علم ثابتوم چې عقاید جهان ته د پنځو واړو خبرو علم او که نو معلومه دا شوه چې کومو خبرو علم عقاید جهان ته عام خلکو ته نو الله دې موږ په دغه محبوب پیغمبر باندې قربان کړي الہ العالمین مو دین دنیا ښایسته کا ټایم هم 5 منټه کم 2 بجې دي که د چا شوق کېدو د چا ارمانو د چا ډه غوښتو ما زه پس وروستو انشاءالله د بیونا شریف یم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین الله مو دواړه جهانه ښایسته کا الله د ډېرې خوشحالۍ درکا الله د ډېرې عزتونه درکا الہ العالمین مو د دارینو په عزتونو مالا مال کا په اخلاص دعاو کې